محقق طالبانو ته د دوستم له لیدو وروسته ګواښ کړی دی. د افغانستان د وحدت په نوم د کوم ګوند مشر محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو په وړاندې ګواښانه تللی او ویلي دي چې دا دینی وجیبه ده چې د خلکو له حقونو څخه دفاع وکړي. محقق له دوستم سره ګډ انځور نشر کړی او ویلي دي چې له خپلو خلکو به دفاع کوي. هغه ویلي چې له دوستم سره یې روابط دوستانه او ډیر ښه دي. هغه ټینګار کړی چې د خلکو له حقونو به دفاع کوي، هغه که خبرو او یا هم بلې لارې وي. محقق د جمهوریت له پرځېدو سره سم له افغانستانه وتښتېد او دا مهال په کوم بهرني هیواد کې میشت دی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د بیا پیل طرفدار نه دی. خو اوس یې له دوستم سره په ګډ انځور د جنگ دانه اخیستې او ویلي دي چې د خلکو د حقونو دفاع به کوو. دوستم تر محقق وړاندې د طالبانو د ځپلو او له هغوی سره د جګړې کولو خبرداری ورکړی و او کوښښ یې کړی چې ځان د پخوا په شان ځواکمن وښایي.